السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو الله دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ یاست. دوستانو تاسو په دې خبره چې زموږ د موبایل فون ولې ژر ډکېږي یعنې فول شي، نو هغه داسې په دغه ژر فول کېږي چې تاسو په واتساپ کې زیات میسجان کوئ، هر څه چې استوئ، خو ستاسو ګیلري ته صرف آیډیو ویډیو تصویر ځي. هغه میسجان چې تاسو په واتساپ کې کوئ په زرګونو میسجان ستاسو په واتساپ کې پراته وي، یعنې ستاسو د موبایل په ګیلري کې پراته وي، نو هغه ستاسو د موبایل ګیلري ډېر ژر ډکوي. نو دوستانو په نن ویډیو کې زه داسې طریقه درښیم چې ستاسو د هر سړي د هر ګروپ ټول معلومات ډیټا ځان ته معلوموي چې په دا ګروپ کې دونه فعالیت شوی دی، دا ډیلیټ کولی شي، په یو کلیک سره ګرده ډیلیټ کولی شي. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. دا سیټینګ خامخا وکړئ چې تر څو ستاسو موبایل سپک شي او ستاسو د موبایل سټوریج یعنې فون غټ شي. ډېرې زیاتې فایدې دي. زموږ موبایل چې ژر سلو کېږي هغه د دغه څه چې زموږ موبایل کې فالتو شیان پراته وي. نو په واتساپ کې نن زه دغه طریقه درښیم چې تاسو خپل واتساپ صفا کړئ. دغسې د هر سړي چیټس یعنې لمبر دی، ګروپ دی، د هغه مکمل ډیټا چې د ویډیو وي آیډیو وي، نو هغه تاسو په یوه کلیک سره اوس ډیلیټ کولی شئ. نو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو تر پایه وګورئ او ویډیو لینک د ټولو دوستانو سره شیر کړئ چې تر څو زموږ د ویډیو څخه یو بل دوست هم پیدا واخلي او تاسو هم پرې فایده ځینې واخلئ. نو راځئ د ویډیو په طرف ویډیو در پایه راسره وګورئ. نو د هغې دپاره به دوستانو تاسو راسئ واتساپ په کلاو کړئ. چې کله مو واتساپ کلاو کړو دلته به اوس راسئ په دغه 3 ډاټ یعنې په دغه 3 ټکو به کلیک وکړئ. نو چې کله په دې کلیک وکړو راپسې اخري اپشن دی سیټینګز. نو په دا سیټینګ چې مو کله کلیک وکړو دوستانو، که چیرې ستاسو موبایل په هر زبان وي هغه تاسو دلته دغه کولی شئ، یعنې که فارسي وي، که اردو وي، که انګلیش وي، که هر زبان وي په هغه په دغه طریقه تاسو په واتساپ مطلب دا ځای پیدا کولی شئ. نو ګورئ چې واتساپ مو خلاص کړو، زه رالم واتساپ ته، راپسې دغه 3 ټکي که په دا کونج کې که په دا کونج کې دا به پر ووهئ، بیا به راسئ د پای اخري اپشن دی، په انګلیش هم ورته سیټینګ لیکلی وي، په اردو هم ورته سیټینګ لیکلی وي، په فارسي ورته تنظیمات لیکلي وي، تنظیماتو ته به راسئ. ښه بیا به چیرې راسئ ګورئ دوستانو 1 2 3 4 دا اکاونټ دی، چیټس دی، نوټیفیکیشن دی، دا سټوریج ته به راسئ. نو ګورئ دوستانو دا سټوریج ته راغلاست، اوس به راسئ کوم اپشن دی دوستانو، اول اپشن دی دا ګورئ دوستانو، تاسو ګورئ چې اول اپشن دی مطلب وایي ستاسو ډیټا دغه ده. نو چې تاسو کله په دې کلیک وکړئ ګورئ تاسو ته ګرد ګروپان راواړول، هغه ستاسو ډیټا چې د هغه ګرد راواړول. نو ګورئ زه اوس راځم دلته زما سره دا ګرده لمبران دي، په دې کې ما میسجان کړي دي، ویډیو مې استولي دي، ویډیو راغلي دي، خو لیکن دا چې ده په دغه زما واتساپ څنګه دی دروند دی، تاسو ګورئ بې حسابه دي، بیخي زیات دي. اوس زه راځم دلته یو ګروپ ته، نو زه رالم دا دی، زه یو ګروپ ته اوس راځم، دا ټیکنیکل ګروپ ته زه راغلم. ګورئ دوستانو آیډیو تنها پکښې پرتې دي، تصویران جلا پکښې پراته دي، دا نور میسجان دي، دا ګورئ دوستانو دا میسجان پراته دي، هغه آیډیو وي. اوس به دا موږ ټوله چې ما واتساپ جوړ کړی دا د هغه ټایمه څخه دا زموږ په واتساپ کې پراته دي، زموږ سټوریج د فالتو په ډکه ده، دا به موږ څنګه ډیلیټ کوو په یوه کلیک سره. نو راپسې ګورئ دوستانو به دا سلیکټ به کلیک وکړئ، په سلیکټ آل. نو چې کله په دې کلیک وکړو دا خانه به ټیک مارک یعنې ډکه به کوي. اوس تاسو ته بره 2 اپشنه درکوي، یو چې دی موږ ستوري ورته وایو، ټوله ستوري ورته وایو، دغه ستوري دی، او یو چې دی هغه باټلۍ ورته. نو چې کله تاسو په دې باټلۍ کلیک وکړئ اوس به دا څنګه شي ډیلیټ شي، ګورئ دا دی ډیلیټ. نو مکمل به دا زموږ سره ډیلیټ شي. ګورئ ماته ټیک مارک اپشن راکړئ، وایي ستاسو دا میسجان ډیلیټ شو. اوس زه راځم دا د لینکونو ګروپ دی، اوس په دې کې دا ویډیو وي، دا میسجان دا شیان ته وګورئ، بې شماره میسجان چې دی په دې کې پراته دي. اوس په دې لږ زما سټوریج دی هغه ډک دی، نو اوس دا میسجان زما په کار هم دي. او که بیا کوم دوست په میسجان پسې ګرځي، د خپلو دوستانو میسجان یې په کار وي، نو دا میسجان ګرده دلته پراته دي، تاسو کتلی شئ چې دا میسجان دی، دا ګورئ رابسئ، بیا به دا سلیکټ آل کلیک وکړئ، دا ټیک مارک وي، چې ټیک مارک مو کړه دا به څنګه کوي ډیلیټ شي. ګورئ مکمل ډیلیټ شو، تاسو کتلی شئ دوستانو. دا کوم ځای دی ډېر اسانه ځای دی، کوم هېر شوی بیا درښیم. راپسې واتساپ په خلاص کړئ، واتساپ چې خلاص کړئ د 3 ټکو ته به راسئ، سیټینګ ته به راسئ، ګورئ 4م اپشن دی سټوریج. نو چې کله سټوریج کلاو کړو راپسې اول اپشن دی
دا دې ما خلاص کړو، ما ته هغه اپشن بیا راکړو. ګوره وایي ستا سټوریج دونه خالي سوه، دغه سربیره هغه لیکه چې ده ګوره دا ژاړي لیکه چې دا زما سټوریج یعنې فون ډک دی، اوس فالتو ډک دی. زه راځم دا ګروپ دی، په دې کې ویډیو پرتې دي بې شماره پرتې دي، دا ګورئ غټ ګروپ دی بې شماره ویډیو پکښې پرتې دي. دا وینو دوستانو تاسو کتلی سئ چې دا ګرده ویډیو دي بیخي ډېرې دي چې زه اوس بیخي ډېر دا ما مطلب لوړ کش کړله چې دا بیخي ډېرې ویډیو دي. دا ګورئ دا ګرده مکمل میسجان پراته دي، دا تاسو په یو کلیک ختمولی سئ. نو دا سیټینګ خامخا په خپل واتساپ کې وکړئ. بل دوستي هم طریقه وښایاست، ځکه چې نن سبا د هر دوست دا مشکل وي چې سټوریج یې ژر ډکېږي، موبایل یې سلو وي، نو د دغه د وجې سلو کېږي، د دغه وجې سټوریج ډکېږي. که مو ویډیو خوښ شوې وي ویډیو یې سره لایک کړئ، او د داسې نورو انفارمیشن ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. کله چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ چې موږ کله ویډیو اپلوډ کړو، نو زموږ د ویډیو نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي، یعنې لکه په واتساپ کې چې میسج راسي، نو په دغه طریقه زموږ ویډیو تاسو ته درځي، تاسو ته د سکرین شو کېږي. نو ماته اجازت راکړئ. والسلام د الله په امان.